ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د سولې مشرتي بورډ وایي د دولتي تړون یوه لویه لاسته راوړنه او سولې ته د رسېدو یوازینۍ لار ده. د سولې او انسجام مشرتي بورډ وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامه یوه لویه لاسته راوړنه ده او د دې موافقتنامې بشپړ تطبیق سولې ته د رسېدو یوازینۍ ښه او شفافه لار ده. ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت د امنیتي ډاډ ترلاسه کولو پورې تړلی. ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت په دې پورې تړلی تر څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پر پټه ځای بدل نشي. دا څرګندونې د ناټو عمومي منشن ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر لودوین د دوندر سره په لیدنه کې کړي او ویلي دي د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي زیاتېدل په راتلونکي د افغانستان په اړه دغه سازمان پریکړې سختوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د سولې لپاره زړور ګامونه اخیستي دي خو طالبان رښتینولي نه ده ښودلې تاوتریخوالی زیات کړي او په دوحه کې د خبرو میز پرېښی دی. او د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په ملاتړ راټول شوي وو. دوی د ولسي جرګې د هغې پرېکړې ملاتړ وکړ چې د معلمینو امتیازات یې لوړ شي او په بودیجه کې د متوازنه پراختیا په نظر کې ونیول شي.